د ننګرهار ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو خوږو اورېدونکو ستړي مشئ. نن د یکشنبې ورځ وه، د 1400 هجري شمسي کال د عقرب 23مه نیټه ده. زه کوچی ناصري یم او ستاسې پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو لیدو او اورېدو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ د ګوړکو سیمې مخورو ته په بېلابېلو برخو کې د حقونو د ورکړې ډاډ ورکړل شو. د ننګرهار والي په استازیتوب امنیه قمندان شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم د دور بابا ولسوالۍ اړوند ګوړکو سیمې مخورو سره په ناسته کې په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزې او غوښتنې واورېدې او د دوی حقونو ته یې د ځانګړې پاملرنې ډاډ څرګند کړ. همداراز یادو مخورو ته ډاډ ورکړل چې یو ګډ هیئت به ورواستوي تر څو ستونزې یې په دقیق ډول معلومې او ورته رسیدګي وشي. ننګرهار کې په 1400 جریبه ځمکه د ستروسو بڼونو جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د خپلو همکارو پروژو په ملاتړ د مالټو، لیمو او نارنجو دغه بڼونه د دې ولایت 14 ولسوالیو کروندګرو ته جوړوي. ننګرهار کې په 1400 جریبه ځمکه د ستروسو بڼونو جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د منی موسم پر رسیدو سره د دې ولایت په 14 ولسوالیو اچین، کوټ، خوږیاڼو، چپرهار، رودات، مومندري، لالپورې، درنور، سره رود، بټي کوټ، هسکمینه، غنیخیل او په جیرهګام کې د ستروسو دغه بڼونه پیل کړي. د ننګرهار کرنې ریاست د خپلو همکارو پروژو او برنامو په مرسته د مني په موسم کې د لیمو، مالټې، شفتالو، انار، الوچاو، سرو املیکو 1300 جریبه بڼونه موږ جوړوو چې د ستروسو د بڼونو کښت جریان لري او یو څه موده وروسته به انشاءالله د سخزړو میوو د کښت پروګرام هم شروع شي. د یاد ریاست د باغدارۍ امریت او د قوریو خاوندان وایي ټول هغه نیالګي چې د دوی له لوري باغدارانو ته ورکول کیږي اصلاح او ریسرچ شوي دي. نو کچیرته په منی موسم کې یعنی فال سیزن کې ستروس انتقال شي او ورسره د درمانسۍ په حالت یا سپرینګ سیزن کې یعنی د پسرلي په سیزن کې نور سټون فروټ او نورې پاڼه‌ریزې میوې نیالګي په ساحې ته انتقال شي نو راتلونکي کې به د تاوان نه به موږ مخنیوی کړی وي. کوم انواع چې ښه نتیجه مثال ورکوي، ښه جوس لري، ښه ورایټي ده، ښه کیفیت ده، بازار ته ښه تجارت د نگاه نه ښه کیفیت لري، هغه ورایټي بیا موږ راوړو دلته روزو پیوندوي او بازار ته مثال یا زراعتي پروژو ته یا مثال حکومت ته که څوک خریدار عرضه کوو. باغداران وایي ځکه یې بڼونو جوړولو ته مخه کړې چې د نورو کښتونو په پرتله یې حاصل ښه او زیات عاید ورڅخه په لاس ورځي. پخوا هم د منطقه کې ډیر زیات باغونه او موږ ډیر کلکه ترېنه ګټه اخیستله. نن هم موږ غواړو چې بیرته د پخوانۍ په شان ته دغه باغونه جوړ او تکمیل شي. په دې خاطر باندې هم د یو خانه موږ پې باندې ګټه ترېنه اخلو، د بلې خانه د منطقې کثافت او رطوبت او ځینې نور شیونه هم لرې کیږي. چې یو خو میوجات حاصل کوي، د خلکو یو غریبي او مزدوریم کیږي پکې. بله خبره دا ده چې زمونږ د خلک یعنی غریب خلک دي، کولی شي چې دې نه بیا نور استفاده وکړي، خپل د ځان دپاره یو نفقه هم ترې نه پیدا کړي. ګټه همدا ګټه ده. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې پلان کې لري چې را روان پسرلی په دې ولایت کې په 1500 جریبه ځمکه د سخزړو میوو نوي باغونه جوړ کړي. وروستی رپورټ هم د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په جلال آباد ښار کې یو شمېر هټیوالو ته لارښوونه وشوه چې د خپلو هټیو ناسمې لوحې اصلاح کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست د لوحو سمونې او مبتذلو او غیر اخلاقي فلمونو د مخنیوي کمیسیون په جلال آباد ښار کې یو شمېر هغو هټیوالو ته چې په خپلو هټیو ناسمې لوحې او یا په پردیو ژبو او لیکدود باندې لیکل شوي وي لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره دي په خپلو رسمي ژبو خپلې لوحې ولیکي او د پردیو لیکدود څخه دې ډډه وکړي. د اطلاعات او کلتور ریاست د لوحو د سمون او مبتذلو او غیر اخلاقي فلمونو د مخنیوي کمیسیون مشر محمد شاه مجروح ویل د اطلاعات او کلتور ریاست د اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم د خپل اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د خپل مسؤلیت په ساحه کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. ټولو هغه هټیوالو او د سوداګریزو ادارو مالکینو ته لارښوونه کوي چې
د خپلو سوداګریزو مرکزونو او هټیو لپاره دي د هیواد په رسمي ژبو پښتو او دري خپلې لوحې او خبرتیاوې ولیکي او همدغه رقم د غیر اخلاقي فلمونو د پلور او خپرېدو څخه د جدن ډډه وکړي. درنو لیدونکو ستاسې لپاره زموږ د دې ساعت خبرونه هم دومره و. تر بیا د الله په امان.